السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپلې د نامې کوم اولنی لفظ چې دی د هغې کومه ډیفي چې ده هغه تاسو جوړه کړئ. ډېر خوندور ډیزاینونه، ډېر مزدار ډیزاینونه پکې تاسو ته میلاویږي. سمپل تاسو به یو تیار ټمپلیټ راولئ، خپله نامې یا خپل ملګري نامې یا بل چا دپاره هم تاسو جوړول غواړئ دغه شان ډیپي، نو هغه تاسو په یو کلیک سره ډېر په اسانه طریقې سره جوړولی شئ. قدرمنو دغه طریقه درته نننۍ ویډیو کې راښیم. ویډیو را سره تر پایه وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه. خو دې نه مخکې ایډوکیشن رس دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په وخت باندې در رسېږي. دې لپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي. همدغه اپلیکیشن لینک تاسو ته موږ یوټیوب چینل ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو هلته نه به سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله هم چې اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ تاسو ته به داسې یو انټرفیس راشي. اولنی کوم آپشن چې دی کریټ ډي پي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس که دلته کې تاسو وګورئ تاسو ته تیار فریمز هر څه چې دی هغه میلاویږي. ډېر ښایسته فریم دی. ټیک ده، په دې کې که تاسو دلته کې اوس وګورئ چې کوم فریم تاسو سلیکټ کړئ هغه به راواخلئ. بیا دلته کې به تاسو خپل فورا نوم یا خپل د نوم اولنی کوم ټکی چې دی هغه تاسو لیکل غواړئ نو هغه پې تاسو ولیکئ. دغه شانتې د لیکلو کوم انداز چې دی نو هغه هم تاسو دغه شانتې چینج کولی شئ. که د لیکلې کوم انداز چې دی کم یو هم ستاسو خوښ وي نو سمپل هغه به راواخلئ. ورپسې کوم کلر چې دی کوم کلر ستاسو خوښ وي نو هغه کلر تاسو د ایزیګي نه خپلې د خوښې کلر چې دی هغه چینج کولی شئ، هغه لګولی شئ. دلته کې تاسو اوس وګورئ نو ډېر مزدار او ډېر زیات خوندور ډي پي چې دا هغه تاسو دغه شانتې جوړولی شئ. دې نه علاوه تاسو وګورئ مختلف کوم فریمز چې دي هغه تاسو ته دلته کې پرووایډ کېږي، هغه تاسو ته دلته میلاویږي. چې کوم ټمپلیټ هم ستاسو خوښ وي، کوم بیکګراوند ستاسو خوښ وي نو هغه بیکګراوند سلیکټ کړئ او ورپسې راشئ. خپله نامه یا خپل ملګرو دپاره جوړول غواړئ یا چا دپاره جوړول غواړئ بل چا دپاره نو سمپل هغه ټمپلیټ راواخلئ، خپله نامه پکې دغه شانتې ولیکئ او ستاسو کومه ډي پي چې ده ستاسو ته نامې نو هغه به اټومیټیکلی تیاره شي ډېر په اسانه طریقې سره، مطلب په یو کلیک سره. دا اوس وګورئ تاسو که یو لفظ والا جوړول غواړئ نو هغه هم تاسو دلته کې جوړولی شئ. دا وګورئ تاسو ته به ښکاري ډېر ښایسته د لیکلو انداز پکې هم دي او ډېر ښایسته کلرز چې دي هغه پکې هم دي. دا وګورئ دلته کې تاسو ډېر زیات خوندور کوم ډیف چې ده نو هغه تاسو دلته کې جوړولی شئ. نو قدرمنو دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښه شوې به وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.